سپیڅلي څښتن تعالی په سپیڅلي نامه ټولو د فیسبوک ملګرو ته چې په دې وخت به موږ د فیسبوک د لارې په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک به موږ وروسته ګوري ټولو ته ډیر زیات سلامونه. د نن موضوع ده د پاکستان واکمن قوم پنجاب څنګه په نورو قومونو حکومت کوي. دا موضوع مې ذکر راغستري د ورونو ځکه چې زمونږ د خیبر پښتونخوا یا د کوزي پښتونخوا هغه پښتانه چې ځان ته پاکستانیان وایي خو په دې لا اوسه پورې پوه نه دي چې په پاکستان واکمن قوم څوک دی او په پاکستان باندې حکومت د چا دی. نو له دې لپاره موږ به یو په هفته کې 2 یا 3 ورځې راځو چې هغه خپل د پښتونخوا ورونو ته دا کوشش وکړو چې یو څه ورته ووایو چې هغه هم پوه شي چې آیا هلته د دوی په لکه په حکومت کې څومره فیصدي ده او دوی څومره هلته واکمن دي او که دوی بلوچان او سیندیان آیا دوی په دغه حکومت کې د پنجاب سره شریک دي په پالیسي جوړولو کې کنه. د پاکستان ټول د قومي اسمبلی چې موږ ته ولسی جرګې او په دې کې 342 سیټونه دي چې په دې کې 115 سیټونه یوازې د پنجاب دي. به یو شپې د سیټه هغه پکې د پښتونخوا دي او داسې شرنه لک یو شت د څومره سیټونه د بلوچستان دي او نور تقریبا 15 سیټونه د څومره دي د دغه د سیندي کې درې سیټونه دي. نو د خپل معلومیږي چې الته کې ته د جمهوریت په لحاظ باندې مشي ام واکمن په پنجاب دی او کچيري الته چې ته دوی کله وایي چې دا فوجي حکومت دی یا کله دوی نظامی حکومت ته جوړوي نو هغه هم د پاغه کې په فوج کې هم پاتې کې تقریبا په سلو کې 15 سلنه دا چې دی هغه په پنجابین دي او به چې دوی الته کله حکومتونه راولي نو هغه اسټابلیشمنت چې دا غز اسټابلیشمنت ته وایي چې پاغه کې آرمي او غزنه بیوروکراسي هغه سره شریک ده نو هغه کې اکثره پنجابین دي. نو الته ټول سیاست جوړول کاغه بهرنۍ ک خپل داخل کې د پاکستان لپاره دا پنجابي جوړي او هغه تاسو په پالیسي جوړي چې پاغه کې پښتانه سره یوواله پیدا نه کی او د پښتنو په منځ کې مینا او ورورولي پیدا نشي او پاکستاني تل دا کوشش کوي په پنجابي تل دا کوشش کوي چې افغانستان داسې وخی چې دا د پاکستان دشمن دی نو او دا چې دا لکه د هغه ته انډیا وایي چې د انډیا سره مرسته کوي او د پاکستان سره دښمنی کوي. اول خو افغانستان کې تقریبا د څولې خلاصي راسي حالت جنگ روان دی هیڅ افغانستان ته جوړ نه دی چې د پاکستان سره په دې وخت کې دښمنی وکي او یا په دې لسیزو کې سره دښمنی کوي ځکه چې خپل یو جګړه د څولې خلاصي راسي روانه ده. هغه د مخکې چې کله بنگال آزادېدو په وخت کې یو ښه چانسو د ظاهر شاه حکومت ځکه پاکستان ډیر کمزوري شوی او کولای شو چې په وخت کې په پاکستان حمله کړي خپل خاوره خپل پښتانه ورونه د ځان سره یو ځای کړي خو هغه وخت کې ظاهر شاه دی خاطر باندې هغه پاکستان حکومت ته ویل چې تاسو د هندوانو سره جګړه ده نو موږ لکه د دې خاطر باندې تاسو باندې حمله نه کوو او تاسو کولای شئ چې ټول خپل دغه کوم نظامی قدرت دی یا د دې چې د فوجینو یا ملټری ده دا کولای شئ تاسو د هند د سرحدونو طرف ته بوزئ. نو په وخت کې لکه د اسلامي ادیو د بایچاره وي موږ ته ورورولي وي دا غیب خاطر باندې هغه دا کارونه دا غي نه علاوه نو د نور څولې خلاصي دي پنجابین دي چې په افغانستان کې مداخله کوي افغانستان دورانولو کوشش کوي همیشه یو ګروپ د بل ګروپ سره جنگي لکه څنګه چې مخکې دوی مجاهدین سپورټ کول چې کله روسان افغانستان ته راغلي نو په وخت دا نه بلکې دی خو د داوود د وختونه دوی ځنې بندونه د سي پاکستان ته داوود کړي او دغه د لارې په افغانستان کې مداخله کولې چې پاره کې یو جمعیت اسلامي او حزب اسلامي او د دوی رهبران تر وو په پاکستان کې دوی په ټرین کول او وخت لا روسان هم افغانستان ته راغلي نو د دوی کوم ایجنډا چې دا هغه د افغانستان د دشمن ایجنډا ده خو په دې کې د پښتونخوا ورونه نه خپکیږي ځکه دا کومه پالیسي چې جوړیږي دا خو تاسو نه جوړوي تاسو فیصدي حالت د خپل د نفوس په لحاظ باندې تاسو 15% کار کوي ما یو ورځ مخکې د خبرو کوي خو اصلا تاسو چې د پښتانه چې دی هغه 15% دي نو دغه 15% به تاسو څنګه د پالیسي سازي کې تاسو هغه سره ونډه واخلئ. تاسو پښتانه چې دي یا بلوچستان چې دي یا سیندین چې دي د خپل خاورې چې په کوم هغه میشتي او د زرونو کلونو راسي په خپل خاور باندې میشي تاسو سره دا وای واک هم نشته دی واک صرف او صرف د پنجابي سره دی. تاسو صرف دومره د کولای شئ چې لکه هغه د ټیک ټاک یا د سوشل میډیا د لارې چې کوم پښتانه
ځان ته پاکستانیان وي او هغه افغانانو ته کنځلې کوي او افغانان بیرته هغوی ته کنځلې کوي. تاسو کولی شئ هلته په پېښور کې یو یا دوه درې کله داسې هغه کسان یې هغه راونیسئ، هغه ووهئ، ځکه چې هغه خو هلته د کم دي په تعداد په لحاظ باندې. یا دا تاسو که ډېره دوره وکئ نو هغه یو د په مخکې تاسو دا کار کړی یو افغان ماشوم هغه مړو بیا څمکنۍ وکړه کوم دغه هلته د قبر ځای وله نه ورکوی دی د پاکستان جنډه چې کړې وه او دومره تاسو نه پوهېږئ چې دغه جنډه چې ده دا ستاسې د حاکمیت نه ده بلکې دا د پنجاب د حاکمیت جنډه ده چې په نورو قومونو باندې د هغې د حاکمیت څرګندونې کوي. نو په دغې باندې تاسې نه پوهېږئ چې جنډه یعنې څه او د څه لپاره د څه دپاره. نو زه نن خبرې ډېرې نه اوږدوم خو ځکه چې نن ملګري هم کم دي یا دلته ځکه چې په خپله په پښتونخوا او په افغانستان کې دا وخت ډېر ناوخته دی. ما سره په سټوډیو کې راسا صاحب دی، هغه به هم خبرې کوي. زه به انشاءالله تعالی بله ورځ بیا په دې باندې بېرته مفصلې خبرې کوم، خو زه راسا صاحب ته وخت ورکوم، بیا په منځ کې بېرته بیا زه هم یو څه خبرې به وکړم. زه د راسا صاحب مایک غواړم. راسا صاحب دا تاسې کولی شئ خبرې وکړئ. مننه زماني صاحب، سلامونه او احترامات ټولو دوستانو ته. الله دې وکړي چې ټول روغ خوشحاله او ارامه اوسئ. زماني صاحب تاسې خو ډېرې ښې پوره خبرې وکړلې، یعنې هغه څه چې وو هغه تاسې ټول وویله، خو زه یو دوه درې خبرو ته اشاره کوم چې کله چې پاکستان جوړېدو د هغې نه وروسته چې هلته هغه کوم قوانین د پنجاب د خوا هغه جوړ شوي دي چې هغه به په دغه ننني پاکستان باندې چې دغه قوانین دی هغه آیین چې ورته وایي چې تطبیقېدل، یعنې په دې کې دغه ټول سیاسي دغه پکې دغه شوي وو، ځکه چې دغه ټول پښتانه دا زمونږ د وجود خلک یې حتی د دې نه خبر نه وو. یو څوک چې د خپل تاریخ نه د خپل د گذشته نه خبر نه او هغه په دغه خپل جغرافیه باندې خبر نه او په ځان خبر نه چې زه څوک یم، ولې موږ دلته دغه یستو، یعنې خپل تاریخ نه خبر نه، نو دغه خلکو هم یو اندازې پورې ګناه نشته دی، ځکه چې هغې همداسې په تورتم کې ساتل شوي دي په دغسې حالت کې که نه، یعنې په دغه هغو ته فقط دغه یو تهدید شوی دی چې پاک او آرمي او اسلام او دغه دوه درې خبرې دي چې هغې په ذهنونو کې دغسې دغه شوي دي، نو هغو ته داسې په دې ارتباط کار نه دی شوی. نو دا اوس خوشبختانه ډېر کار کېږي زماني صاحب، ستاسې د کور ودان یو همداسې ستاسې غوندې نور ځوانان همداسې ډېر مبارزین شته چې په دې کار کوي او دغه د مجازي دنیا په ګټه اخیستو سره دغه یو بل سره دغه پښتانه سره نږدې کوي، سره دغه کوي. خیر که په منځونو کې سره جنګونه هم راشي، هغه په پښتو کې یو متل دی چې وایي چې اوبه په ډانګ نه بهېږي، نو دا به وخت ضرورت ولري انشاءالله. او دا ډېر ښه دغه سیستم روان دی چې دغه پښتانه خپل منځونو کې سره که بحثونه هم کوي که هر شی کوي، یعنې دا د یو د بل د حالاتو او د خپل دغه نه د خپل تاریخ نه خپله خبرېږي انشاءالله په دغو کې. نو زه هم ډېر زیات وخت نه نیسم زماني صاحب، ډېره زیاته مننه ستاسې د مبارزې نه او د همداسې ستاسې نورو مننه انشاءالله تعالی. او بیا به د خیر سره بیا تاسې خبرې کوئ، زه یو څو خبرې پکې نور ور اضافه کړم، بیا به کېدای شي تا ته بیا وخت درکړم د خیر سره. نو مسله داسې ده ورونو، لکه ما یوه خبره کوله، ځکه مخکې ما ویله چې دوی اول هغه زموږ جهادي ډلو سره پنجاب چې دی یا موږ ته د پنجاب اداره ویو یا د پاکستان ویو، دوی هغې سره مرستې کولې، خو چې کله د مجاهدینو حکومت راغی بیا په هغې کې یوه ډله د بل په مقابل کې جنګوله، خو دا خپله د افغانانو او دغه جهادي ډلو کمزوري وه چې هغې په خپل منځ کې سره اتفاق ونه کړو، خو د دوی پکې ډېر لاس و. بیا دوی طالبان سپورټ کړل او د طالبانو ټول افغانستان ونیو، خو چې کله خبره د ډالرو راغله، همدغه طالبان بیرته همدې د پنجاب آرمي ورته ویو یا د پنجاب حکومت ورته ویو، دوی بیرته په امریکایانو د ډالر په مقابل کې خرڅ کړي چې هغې ته 33,000 میلیونه ډالر دوی ورته امریکا ورته ورکړل په دغه 8 کالو کې، او دوی طالبان چې دغه ځای نه د 4 اډې ورته ورکړي، همدغه 4 اډونه به دغه ځای نه به دغه جیټ تیارې الوتلې د امریکې او په طالبانو بیا بمباري کوله، او هغه طالبان چې هغې به ځینې به چې بیا پاکستان ته راغله، پښتونخوا کې به همدغه پنجابیانو دا ونیول، بیا به امریکا ته حواله کول. نو دوی داسې چې دی همیشه ډبل گیم د افغانستان د پښتنو او د افغانانو سره کړی دی، ځکه یو خانه دوی هغه پارټي سپورټ کوي چې د هغې د اثر رسوخ د لارې په افغانستان کې خپل اثر رسوخ ولري، بیا داسې کوشش کوي چې کله دوی ته د
ډالر ورته ورکړي شي یا د کوم بل ملک نه یا چینایانو ته څه پیسې ورکړي بیا ته ماغه د دوی کوم افغانستان کې چې کوم ګوندونه دوی سپورټ کړي بیا ته هغه په خرڅي او ډېر په وران ډول خرڅي ځکه د افغانستان سفیر ملازمي په اسلام آباد کې چې اسلام آباد کې هغه سفیر خو به روسیه په بل ځای کې نیول او به امریکایان ته چې حواله کړو ماغه پاکستان ته ولاړو هغه خټباو به امریکایان ته حواله د دیو حواله کو د دوی کې نه دغه پنجاب مکار دشمن دی کې نه اسلامیت شته نه پکې ورورولي شته خاص کر د افغانانو سره او دوی سره همیشه ډبل گیم کوي خو موږ بیا هم ټول پنجابیان نه یادو موږ هغه پنجابیان یادو چې کوم الیټ کلاسي کوم اسټابلیشمنت دی او کوم یو چې الته په پاکستان کې حکومتونه په قدرت ته رسي اول دوی کله کله هغه ځنه پښتانه موږ ته وایي چې په او دا اختیام دی په دې وخت کې په پاکستان کې په 12 وزارتونه د پښتنو دي خو بیا هغه ته یو مثال لاوړم خپل عمران خان پښتون دی چې د څنګه چې په هند کې یو د مسلمان پاچا چې څومره د مخکې الته مسلمان پاچا یا ولسمشر ته ویل شو به د سیک یو صدر اعظم دا غي پر اوسر باندې نه په هند کې اسلامي حکومت راځي او نه د سیکانو حکومت راځي همداسې په امریکا کې چې څنګه اوباما یو تورپوست دی او هغه الته امریکایانو قدرت ته ورسول نو دا غي په قدرت ته رسول باندې نه د توران حکومت راغی نه هغه په کوم تبدیلی راوستل شو بلکې دا غي په وخت کې نورم په توران باندې ډیر ظلم وشو همداسې د پاکستان د آرمي یا د پنجاب آرمي د ضرورت درلودو چې دا غي نه مخکې پی ټی ایم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه خپل تاریخونه شروع کړ او د پنجاب هغه ظلمونو خلاف باندې چې کله هغه فاټا بمباری کړی و او ډیر زیات پښتانه د فاټانه مجبور کړل کورونه ورسې او توران کړل دا واقعي دا غزنه هجرت کولو یا د کډ کولو ته مجبور کړي وو چې کله هغه د لارونه شروع کړ نو پنجاب آرمي او ته ویل شو یا د پنجاب دغه ملټري شو هغه د نمونې په شکل باندې دغه پښتنو ته دغه زیرو ته دغه په وزارتونو کې برخه ورکړه امدي په وزارتونو کې لکه کاکړ سه شهید شو ارمان لونی هغه په شهادت باندې ورسېدو دا غي نه علاوه نور ډیر زیات پښتانه ورونه په شهادت باندې ورسول هغه په ټارګټ کلینګ کوي او دغه او به د پښتنو د سوي چې په وزارتونو کې خو هم ساسي پښتانه د لکه څنګه چې تای داول د اسلام آباد نه پورته کومړي کو او څنګه ما دا غنم یو شغه فریدي چې د مخې په وخت کې وزیر دفاع خو ما د وسنم یې شه هیر شو نو هغه ډېر چې غواړي په اسمبلی کې په پاتېدو او دا به ویل چې دغه چې دا مړی د افغانستان په افغانستان کې پیدا شو نو هغه مړی د افغانستان د پیدا شو دی په افغانانو باندې وراړو هغه دا چې خپل پورته کړی د اسلام آباد نو دی ویل چې موږ د پاره په پټنه کوو او د دې هغه اصلي دغه پیدا کوو چې دا علتونه پیدا کوي دا چا وجره دي او په ادب د پاره مرشي خو تر اوسه پورې هغه د هغه پلټنه ونشوله او هغه معاملې هم دسه پټه پاتې شوله ځکه چې هغه کلم دوی خپل ایس آی کلم هم دغه وجنیم دا کوي ټارګټ کیلینګ هغه پښتانه په ادب باندې کوي چې کوم یو کې هغه کوم نشنالیزم چې پکې د خپل د پښتونولۍ احساس پکې پښتونولۍ احساس پکې نو هغه د منځ به وړي موږ نور خبرې به ان شاء الله تعالی کوم په بل ورځ باندې کوو زما سره ځنی ویډیوګان دي بیا به زه هم راوړم پښتنو ته به ښکارا کوو چې څنګه تاسو وایي چې الته پښتون واک لري ځکه زه به داغي واغه بي سي دی ته ښکارا کوم چې یو پنجابي لګي دي پښتانه وایي د او پښتانه صرف ترجمانان دي به ته هغه د ترجمه کوي نو الته هغه ښکارا کوي چې د وساستی واکدار څوک دی واکداري او دغه حکومت د چا په لاس کې دی نو که د افغانستان پښتانه کله کله پاکستان پسې وایي چې د ازمن په حکومتونو کې لاسوهنه کوي نو تاسو په کنځلو شروع کوي او دا چې تاسو خپل الته تاسو واک نشته خپل به واک استي ځکه د پاکستان چې د اصل د پنجابیانو دی نو دا موږ بار بار به ان شاء الله تعالی او د سره موږ غزنی ثبوتونه تاسو مخ کې وړاندې کړل په جمهوریت په لحاظ باندې می ام بلدستی په د پنجاب د سنټ واک نه لري او اسمبلی چې دا هغه اسمبلی د څوک انتخابي هغه د اسټابلیشمنت خو هیڅ چاله حکومت ورکی کنه لکه چې حکومت چاله ورکی ماغه پارټي بیا ته حکومت باندې راولي نو زه نور څه نه غواړم تر بل ویډیو پورې په الله جل جلاله سپارم خوشاله رام او سوکاله ژوند لري تر بیا د الله جل جلاله په امان